راځئ اوس موږ د خپل پروګرام دویمه سیګمنټ لا یا دویمه برخې له ځو کوم چې تنقیدي نشست دی او هغې کې د نظم دی د تنقید دپاره او دا نظم د محمد جواد درویش صاحب دی او عنوان یې دی انسان څرنګه دی شاعر صاحب که تاسو دغه کې یو وارې پوره واورم که نه رنگ یما بدرنگ یما گل رنگ یما ننگ یما بے ننگ یما پننگ یما زه هم د ټوپک هم د بارود شور هم غزل رباب یما آهنګ یما یم په محلونو کې غرور کوم ګرځم په اوړو پسې ملنګ یما او یا خو یم ناکام د کوی تل کې پروت یا یم کامیاب په ونه دنګ یما ورځ کې مزدوري کوم ډوډۍ ګټم شپه کې خوبونو کې ترڅنګ یم کله د مرچکو غوندې تریخ یم کله بیا خوشبو کوم لونګ یم کړمه نوکري د دربار هم زه باج اخلم واکدارې د قلنګ یم ای درویشه هم ستا زړه ته لار لرم ای درویشه هم خلوي ګړنګ یم په دې کې د اولنی شعر دی د نظم چې رنګ یم بدرنګ یم ګل رنګ یم او ننګ یم بې ننګ یم پننګ یم لکه اوس د نظم خو چې کوم دی نو بند وي د غزل شعر وي خو بیا هم لکه دا غزل نما نظم دی نو په دغه وجه باندې به موږ د دې یو شعر ته پام کوو او په دې باندې به خبره کوو اگر چې نظم دی انسان څرنګه دی لکه د دې عنوان لاندې لیکلی شوی دی نو بیا بیل اړخ انسان په یو رنګ یو شانتې دی په بل اړخ باندې بل شانتې دی نو همغسې حساب سره به موږ په یو باندې خبره کوو موږ به دې فن ته ګورو د ټکو معنې ته به ګورو د دې به معنې راسپړو بیا به د دې مطلب راسپړو اگر چې لکه خیال په ټولو کې یو دی لومړی خو شاید صاحب د نظم چې کوم دی د عنوان له تاسو راشئ چې کانټینټس څه دي په لوښي کې دي څه او نوم پرې څه لیکلی شوي دی آیا دا د دې دغه سره دا چې د نظم څه دي سره دا عنوان دی سره تړون لري او که لري نو څومره حده پورې لري خو واقعي لري لکه هغه خپل ځان ته اشاره کړم مطلب دغه دی چې زه یو انسان یم او انسان لکه په دې خو موږ هم پوهېږو چې یاره دی وایي چې کله زه داسې یم کله داسې یم انسان دی په یو حال کې هم نی که نه مدام په یو حالت بیا یې وګڼه چې خدای دی او که نه که چېرته انسان وي نو کله څنګه او کله څنګه او انسان خو تضاد خو په دې وجه مښکاري که نه لکه اوس هغه رحمان بابا په یو شعر کې وایي چې کله په نور سوزي کله ریګ دی په ساړه کله مري له لوږې کله مري په ډېر خواړه واړه په غوغا دي چې راغلي په دنیا دي نه دغه اوږي په آرام دي نه ماړه عنوان کې دی بیا د ضمیر غایب خبره کوي لکه ستا دا مطلب دی چې دا داسې مناسب دی چې زه څرنګه یم چې عنوان داسې شي برابر بالکل دې خبره کې زما د تا سره زه تا سره یوه خوله یم دی وایي چې رنګ یم یعنې زه رنګ شوی یم کله په بدو رنګ شوی یم نو بدرنګ یم کله د ښه رنګ شوی یم نو ګل رنګ یم نو مطلب دا دی چې د دې نه دا مراد په دې باندې ډېر اوږده خبره هم کیدی شي خو دا مراد هم ته کیدی شي چې د ډېرو خلکو په نظرونو کې بدرنګ یم د ډېرو خلکو په نظرونو کې ګل رنګ یم یوه دا خبره په ځینې حالاتو کې بدرنګ یم او په ځینې حالاتو کې ګل رنګ یم دا مراد هم ته نه کیدی شي نو دغه شعر هم د دې باره کې که چا د ګران بابا چا وینې تېنه اوس بالکل د اکرام الله ګران شعر دی که نه چې انسان چا وینې تېنه اوس کې چا سپرلو له وینې ورکړې انسان څومره بدرنګه دی انسان څومره ښایسته دی بالکل د دې عنوان سره هم دغه شعر سمون خوري او د دې موقع سره هم خوري رنګ یم بدرنګ یم ګل رنګ یم ننګ یم بې ننګ یم په ننګ یم او بل زه چې کوم دی نو لکه ننګ هم زه یم او په ځینې وخت کې زما نه بې ننګي وشي نو په هغه وخت کې زه په بې ننګي معنی کېږي انسان یم
کله به خامخا مانه بې ننګي کېږي کله چې کوم دی نو په بله موقع باندې به زه بالکل د ننګ نه کار اخلم یعنې انسان یم کله داسې یم کله داسې یم همیشه چې په یو حال دی بیا یو ګڼه چې خدای دی او که نه چېرې انسان وي کله څنګه او کله څنګه نو ننګ یم او په ننګ یم که نه دلته اوس دا ننګ یم ټکي چې کوم دی نو لکه اوس هلته خو رنګ یم هغه خو برابر دی که نه رنګ دی مطلب یې چې زه رنګ یم مطلب چې رنګ شوی یم زه رنګ شوی یم او بیا بدرنګ یم او بدرنګ خو یو خبره ده چې بدرنګ دلته د ګلرنګ په ځای کې خوش رنګ ویلې وي ډېر به ښه نو خو تضاد خو بیا دغه دی که نه عمران غر صاحب خبره صحیح ده چې د ننګ یم پکې دوه پیرې تکرار شوي دي په ننګ یم که نه یا ننګ یم نو خو لکه مطلب دا دی دې نه به کېدای شي دغه جواد صاحب دا مراد وي چې لکه مطلب دا یو خو ننګ وي که نه او یو سړی د بل په ننګ ودرېږي نه په ننګ کېدل او ننګ کې ډېر معمولي غونته کې داسې دغه راځي خو ده چې کوم کوشش کړی دی که نه دا چې کوم د رنګ هغه خبره یې کړې ده او بیا ستاسو خبره چې رنګ کې مالته چې تضاد اچول په کار نو بیا د ګلرنګ او د خوش رنګ او د بدرنګ لګول او بدرنګ او خوش رنګ په کار دی که نه چې بدرنګ نه وي دغه چې د غني خان وي چې زه نه یم خوشحالي به چېرته وي که چې کالي نه وي ټیکري به چېرته وي که نه چې غم نه وي خوشحالي به چېرته وي چې کالي نه وي ټیکري به چېرته وي چې بدرنګ نه وي خوش رنګ به واړه ورک شي که نه بالکل هغه تضاد یې پکې ښودلی کودي به چېرته وي که نه چې بدرنګ نه وي خوش رنګ نو اوس بدرنګ او خوش رنګ هلته کې اوس د ژبې د کمال دغه ځای دی که نه لکه دومره معمولي څیز ته هغه دغه کړی دی که نه یا شعوري طور یا شعوري طور دا مصره په دې کې داسې په کار ده چې رنګ یم بدرنګ یم خوش رنګ یم د ګل رنګ په ځای خوش رنګ او دلته د ګل سره بیا دلته خار په کار دی که نه نو دلته چې بد راغلی بیا خوش په کار دی که چېرې دغسې شي نو دا به ښه شي او دلته دا ننګ یم نو دې ځای کې دا داسې ډېر دغه ځکه چې بې ننګه یم او په ننګ یم نو دغه دواړه بیا خپلو کې برابر دي که نه لکه متضاد دي حالتونه جدا دي ټکي جدا دي لفظونه جدا دي د بېننګه متضاد زما په خیال چې دغه دی که نه ننګیال دی ننګیال دی که په ننګ نه نو هلته یو کار دی که نه دې خبرې ته زما خپل هم خیال و خو دا ده چې هلته هغه ټکي بیا دلته قافیې ټیک د خیر په ننګ یم که نه په ننګ یا ننګیال دا خو مترادف دي د دې شیخ صاحب خو په الفاظو ډېر پوهېږي تاسو مونږ په دې پوهېږئ چې دا باج اخلم دی دې ته را روان یو دې ته را روان یم ټول نظم باندې خبره نه ده دې ته را روان یو خو وار په وار ژبه باندې په ټکو باندې راځم د دې به ډېر مزیدار تشریح وشي انشاءالله ښه زه هم د ټوپک هم د بارودو شور او هم غزل رباب ما آهنګ یم زه هم د ټوپک هم د بارودو شور یو طرف ته چې کوم دی نو زه د جنګ سره مخ یم یا زما نه جنګونه کېږي د دې مصرې زما په خیال دا مطلب دی او هم غزل رباب یم بل طرف ته چې کوم دی نو دلته بیا د لکه دغه ځای کې د محاذ خبره ده د محاذ خبره ده زه هم لکه زه هم د ټوپک هم د بارودو شور د محاذ خبره ده او په دې دویم ځای کې بیا د محفل او د سرود خبره ده د سرود په دې دویمه مصره کې هم غزل رباب ما آهنګ ما نو آهنګ چې کوم دی نو آهنګ ډېرې معنی لري چې په دې کې دوه معنی ډېرې خاص او ډېرې ښکاره دي آواز او نغمه نو دې ځای کې ته نه د مراد چې د کومې معنی دي نو موږ به هغه معنی راوالو نور تفصیل ته به نه ځو که نه هم غزل رباب ما آهنګ ما یعنې یو طرف ته شور بل خوا موسیقي لنډه دا ده چې لکه مطلب دا دواړه متضاد دي شور او موسیقي که نه شور دی وایي چې لکه هم چې نو جنګ هم ما کې پروت دی او شر او شور هم کوم او بل طرف ته ما کې د هنګ او د رباب او د موسیقي او خوږوالي مینه محبت هم ما کې پروت دی دا غني خان یو بل نظم دی چې زیم رنګ سرور او شنګار زیمه د جانان سترګو کې مړاوې خمار زیمه دا زما زړه چې د خیشت او رنګ شي وږي سپرلی سره ګلونه راوړي بهار زیمه دا چې زه شم د مسکو شونډو لیواله لیلا جوړه کړم د حسن معمار زیمه او چې زه نه یم بېماني جنت اسمان دي
د جهان د رنګ او مینې مختار زیمه وا او دومره پوه شم په دې ډوکې غوندې ژوند کې یار زما کمال د دلدار زیمه که نه وا دا زما په خیال چې دی خو د تضاداتو طرف ته دغه کړې ده اشاره کړې ده چې موسیقي او شور دا یو طرف ته بارود شور بل طرف ته چې کوم دی د رباب اواز آهنګ دی لکه مطلب دا دی شور او دغه دواړه غږونه دي موسیقي خو شور چې کوم دی نو دا بې ترتیبه غږ چې کوم وي که نه کله چې لهرونه بې ترتیبه شي او په سماعت او په طبیعت باندې بد لګي درانه لګي هغې ته شور وایي پیټه معلومیږي او چې کله اوازونه په ترتیب کې شي غږونه په ترتیب کې شي او په طبیعت باندې ښه پرېوځي بالکل نو بیا موسیقي شي او نو لکه زه هم د ټوپک هم د بارودو شور او هم غزل رباب یم آهنګ یم آهنګ نه دلته مراد مونږه نغمه والو نو مزیدار ښایسته شعر دی او ښه مزیدار دی او په دې کې بیا دریم شعر چې دی نو هغه یم په محلونو کې غرور کوم او ګرځم په وړو پسې ملنګ یم څنګه چې لکه د انسان د ژوند د مونږه تسلسل د خبرو را روان دی د انسان د ژوند د تضاداتو مجموعه ده نو هماغه حساب سره یم په محلونو کې غرور کوم زه د انسان په حیث کله چې په محلونو کې یم نو زه یو مغرور انسان یم یو مغرور بادشاه یم شهنشاه یم او بل طرف ته چې کله د بل اړخ د خپل ژوند راوالم نو ګرځم په وړو پسې ملنګ یم کوسه په کوسه خیر غواړم نو دا هم د ژوند د تضاداتو خبره شوه یم دې کې د تضاد دغه نشته څنګه د تضاد هغه ټکي چې کوم په دې دوی دغه کې وکړه نه دا د هم دا ټکي دا داسې و چې لکه دا مونږ د دغه غونته اخیسته تضاد غونته اخیسته چې هم دا یم او هم دا یم که نه ټیک ده که نه اوس په دې کې چې کوم دی دا روانه دغه دی دا شعر چې دا روان دی یم په محلونو کې غرور کوم ګرځم په وړو پسې ملنګ داسې هم کیدی شي چې نه دې په هکله به درته زه یو خبره وکړم که نه لکه زه چې کله کله تاسو ته وایم چې په دې کې حذف شوی دی حذف شوی دی هغه د تضاد ټکي که هغه په هر شکل وي که هغه د هم په شکل وي که هغه په دې کې حذف شوی یعنې خپل ځان په دې ځای کې موجود ښایي خو په لیک کې نه دی راغلی په لیک کې نه دی راغلی خو چې کله دا شعر موږ چې کله د غون نظم خبره کوو که نه نو همدغه وجې چې دا اوس د دې مضمون د تسلسل د وجې دا حذف ټکي چې دا دې کې ښکاري دا په نظم کې نی که نه نو دا شعر دا بیا دا معنی نه ورکوي که دا غزل وي دا غزل وي دا بیا نظم نه وي دا حذف ټکي دکې چې دی دا د عنوان د وجې د مضمون د نظم د وجې دی که نه لکه مطلب یې چې دې ته هغه آینه نیولې شوې ده نو په هغه آینه کې پکې دا ښکاري مونږ ورته ګورو که چېرې دغه د نظم کېدو د آینه ورته نه وي نیولې شوې نو بیا دې ځای کې د محذوب ټکي د هم یا په بل شکل کې دا دلته نه ښودلې کېده دا نو یو کار دی په هر ځای کې چې یو شعر خپل پوره وضاحت وکړي نو خوند هم ګورې لرې کوي ختموي دا خبره د یادونې وړو ده په دې باندې ډېر بحثونه هم شوي دي لکه داسې خو نیمګړی دی که نه نه که نه ګوره که چیرې فرض که په هر ځای کې وضاحت سره یو ټکي ښودل کېدی قرار صاحب که نه نو دا بیا داسې وي چې بیا په دې کې د حذف او د دې ټکو د فصاحتو بله د دې د یادولو ضرورت به بیا نه وي یا خو یم ناکام د کویتل کې پروت او یا یم کامیاب په ونه دنګ یم نو دې کې خو دغه داسې د بحث کولو پکې ډېر څه نشته دی بس واضحه خبره ده نو شایق صاحب د کامیابۍ سره په ونه دنګېدل لکه د دې خو څه دغه نشته نه یو کار دی قافیې دغه یې کړی دی نه نه یو کار دی که نه کویتل لاندې را دغه کړی دی نو د ونې دنګوالې دغه تضاد هم ښودلی دی د کویتل ډېر ښکته لکه د ځمکې مخې نه دی ښودلی که د ځمکې مخې ښودلی وي بیا یې ونه ښودلی وي چې په ونه دنګ نو بیا هغه دا لکه ډېر شدید ځای ته تللی دی د ډېر شدت نه کار اخیستی په دې حساب سره او په ونه دنګ دوه مطلبه کیدی شي یو د وجود دنګوالی دی یعنې قداور کېدل خو دلته بیا په حیثیت سره چې سړی ډېر اوچت شي که نه نو هغې ته هم بیا مونږ دغه لکه پلانې قداور شخصیت دی دی دا مطلب یې چې دی دنګ دی په ونه دنګ ورې یو دا مطلب هم دی چې په ونه دنګ یعنې ونه چې کله ما سره ودرې نو زه د هغې نه هم دنګ یم
نو د دې دا مطلب دی چې زما شخصیت ډیر لوړ دی او د دې د کوی تل کې پروت یعنی د یو قسم له شیندخ په شان دی کنه د کوی شیندخ کوم نظر پهونه دنګ یاد دا بیا په غرونو دنګ پکارو دا څه قسمه مونږ ته نه ورته چې په ونه دنګ یې مو دا مومینه ده نه په شعر کې چې څنګه نه دی اورېدلی ډیر خبرې داسې سړی په لوبي سره واوري کنه دا قضیه مجبوری ده د دې سره دا ویل شم په سره ورځ کې مزدوري کوم ډوډۍ ګټم او شپه کې خوبونو کې ترڅنګ یم بیا کې پکې دغه طرف ته هم تللی روماني شعر دی ورځ کې مزدوري کوم ډوډۍ ورځ کې مزدوري کوم ډوډۍ ګټم شپه کې خوبونو کې ترڅنګ بالکل ډېر ښکلی شعر داسې رانه بند په بند تاویږم ګرانه یاره سهار د مزدورۍ لازم نو بس ساده شعر دی مزیدار شعر دی ورځ کې مزدوري کوم ډوډۍ ګټم او شپه کې خوبونو کې ترڅنګ کې بیا دغه تضاد دی چې لکه شپې د ورځې سړی مزدوري کوي ډوډۍ ګټي نو سختې سختې پې تېرېږي یا په انور لګي یا په تنده په دغه باندې لګي او د شپې بیا آرام وکړي آرام وکړي بیا د خپل محبوب په خیالونو کې او دغه په څنګ کې که نه خوبونو کې سړی خوشحاله وي که نه بالکل مطلب چې د ورځې ستړیا چې کوم ده د شپې د دغه خوبونو خیالونو سره چې کوم دی نو بیا چې زه کله په سر کې م خوشحاله یم او کله چې کوم دی نو هماغه د انساني ژوند هغه تضاداتو خبره ده که نه بالکل کله د مرچکو غوندې تریخ یم او کله بیا خوشبو کوم لونګ یم نو اوس ځینې خلک مونږ خو مرچکې وایو که نه مونږ وایو لکه کله د مرچکو غوندې خو ډېر خلک ورته مرچک وایي د لهجو خبره ده لکه څنګه چې مونږ برخه او برخه وایو که نه مونږ برخه وایو ډېر کسان برخه وایي یا پسرلی وایو مونږ سپرلی وایو سرلی وایو سرلی خو د دې د ټولو نه صحیح تلفظ چې بیا کوم دی پسرلی دی دا ډېر خلک ورته په کمزورۍ سره پسرلی وایي زمونږ دا کم کسان چې ای چې په لوستو کې په لیکلو کې کتلی که نه هغې د پی زبر حالانکې پی دلته ساکن ده نو زمونږ د شاعران دیوان کم چې رونه خویندې دي هغې ته دا خبره یادوي چې کله هم د دې ټکي ته ګوري نو دا پسرلی دی نو که په دغه کې راولي فرض کا د وزن بهر په خیال کې راولي په حساب سره راولي او که نه په لیکلو کې خو خیر پسرلی او پسرلی یو شانتي خو دلته پی ساکنه ده پسرلی دی ده دغه خبر هم ده راځو اوس د غر صاحب د بل شعر له پسرلی دا ټکي چې کوم دی سپرلی دا خو لکه زیاتره استادان سپرلی لیکي بعضې څوک پسرلی یوسفزي لهجه چې کومه ده نو پای کې دا سپرلی دی په قندارۍ لهجه کې دا پسرلی دی ځینې خلک داسې دي چې هغوی پسرلی وایي غلط دی دغه بیا غلط شاید صاحب وایي چې دا غلط دی خو ما د ساحل صاحب په کلامونو کې ډېر لیدلی دی چې ما نه جانان غوښتي سپورو سونو له ګلونه پسرلیه چېرته خو که نه زمونږ کلي ته هم راپېښه وکړه لا مې سترګو ته ستا سم کتلي نه وو چا مې غلې غوږ کې ووایي چې سپرلی دی دا سپرلی دی هلته کې چې کوم دی نو هغه د پسرلی غر صاحب دا ریډیو وطن دی پروګرام ادبي دردانې په دې پروګرام ادبي دردانې کې زما او ستا ډیوټي دا ده چې مونږ د ژبه باندې مونږ خبره وکړو مونږ په ادب باندې خبره وکړو نو هم په هغه حساب سره به مونږ دا خبره هم کوو چې دا ټکی څنګه پکار دی چې تر څو پورې مونږ ته پته دا ټکی څنګه پکار دی او بیا مونږ د دې ریډیو نه لګیا یو نو په هغه حساب سره زه تا ته وایم چې پسرلی دې څوک نه وایي کله چې مونږ انتها ته رسو د یوې ژبې نو پسرلی دې نه وایي یا د سپرلی وایي یا د پسرلی وایي او که شعر کې وایي او که په امروزه ژوند کې څنګه استعمالوي نو بس زه درته دا خبره کوم هر څوک کوي هغه که نه هغه ټکی پکې داسې راغی چې د کویکاپ د غر نشاته د کویکاپ د غر نشاته ما هغه ملګرو ته وایي چې د غزل لار چا دی نو دا داسې کې د معامله غلطه کړی ترکیب غلط دی دا په معنوي لحاظ هغه یو تن ما ته وایي ته راځه چې ورشو چې ګورو دا غزل د چا دی ما ته وایي چې دا غزل خو هلکه د دغه دی د پلاني دی یو مشر شاعر یاد کړه هغه دی ما وایي دا درته وایم زه چې کومه خبره وکړم هغه به زه برملا کوم په هر ځای کې کوم دا ټکی چې کوم دی نو د کویکاپ د غر نشاته نه د کویکاپ نشاته پکار دی یا د قاپ د غره نشاته پکار دی اوس بل یو شعر دی ورپسې چې کلمه نوکري د دربار هم زه باج اخلم واکدار د قلنګ یم کلمه نوکري د دربار هم زه
او باج اخلم واکدار د قلنګ ما نو یو طرف ته زه دی وی درویش صاحب وی چې یو طرف ته زه د دربار نوکری کوم په دربار کې نوکری کوم زه د دربار نوکر یم په دربانیانو کې یم یا فرض که په نورو خدمتګارو کې یم انساني ژوند هغه تضاد خبره کوي که نه خو بل طرف ته زه باج اخلم باج خراج ته وي او باج چې کوم دی نو هغه نظرانې ته وي کوم چې د واړه حکمرانانه بادشاه ته ورکوي یا شهنشاه ته ورکوي دا چې دی نو دا دې ته باج وي او باج او دې ځکه قلنګ دا مترادف ټکي دي قلنګ او باج دا مترادف دي خو بیا د قلنګ په نور شکلونو کې کېدی شي لکه که مو خیال کړي نو یو بزرګ وي د یو علاقه باندې مشهور زبرګ وي لکه فرض کو سپیر بابا شو نو دی چې د چا په ځای ورځي نو څوک به ترې سیسیز ممانعت نه کوي یا دغسې بل یو تن ځکه چې هغه خلک د هغه دا ورکړه په خپل ځان قلنګ ګڼي د هغه قلنګ ګڼي دا په ډېرو دغه کې شعرونو کې هم شته خو دې وخت کې اوس زما هغه مخې ته نه دي نو لاس د سود وویسته زیان نشته او په ملنګ باندې قلنګ او په ملنګ باندې قلنګ او تاوان نشته په قلنګ پسې یو شعر ماته بل مرایات شو خادم یوسفزی وی چې خادم به یو وارې اشنا ستا په کوڅه درځمه هغه ملنګ نه یم چې عمر له قلنګ غواړمه نو د ملنګانو هم ګورې قلنګ وي که نه په دې شعر کې راځو دې شعر ته چې د قلنګ دا داسې کار دی د ملنګانو قلنګ که نه اوس رحمان بابا چې وایي نو رحمان بابا وایي چې په ملنګ باندې قلنګ او تاوان نشته که نه تاوان د جنګ د موقع وي او قلنګ چې کوم دی نو د نور اختیاراتو وي چې چا دغسې په ځان باندې منلي جزیه هم ورته وي قلنګ ته جزیه هم وي نو باج اخلم واکدار د قلنګ یم نو دی وایي چې زه قلنګ اخلم جزیه اخلم زما مثال د شهنشاه دی زه د دې لاندې حکمرانانو باندې زما قلنګ دی زما په دې باندې باج دی هغه ته نه زه اخلم یعنی یو طرف ته زما دغه حیثیت دی چې د دغه کسانو د دربار نوکر یم او بل طرف ته نوکري چاکري کوم او بل طرف ته چې کوم دی نو هغه زه دغه اخلم قلنګ اخلم نوکري او چاکري اوس د دې ټکي لږ غوندې معمولي غوندې وضاحت کوم چې په نوکر او چاکر کې فرق څه دی دا شعر مزیدار دی برابر دی اوس براشو اخري ته چې په کوم باندې چې نظم ختمیږي ای درویشه هم ستا زړه ته لار لرم ای درویشه هم ښه لوی ګړنګ یم نو دې متعلق څه خیال دی دا ای درویشه اوس دلته د درویش که ده په د تخلص په لحاظ استعمال کړی دی او که په معنوي لحاظ استعمال کړی نو په معنوي لحاظ هم ډېر کامیابۍ سره استعمال کړی ډېر مزیدار ای درویشه هم ستا زړه ته لار لرم ای درویشه د درویش نه چې کله مونږ دغه پارسه دغه زاهد دغه خدایي انسان دا ترنه مراد والو نو دی وایي چې ای درویشه هم ستا زړه ته لار لرم مطلب دا دی چې زه ستا یو قسم لغه مریدي کوم او ستا سره ستا زړه ته لار لرم یعنې تا سره زه تعلق لرم نو بل طرف ته بیا زه ښه لوی ګړنګ یم د ګړنګ ډېرې معنی دي خو دوی غټې معنی دي یو چې دی نو ګړنګ ښکته ډېر کوز ځای ته وایي خلک چې وي پلانې د ګړنګه پرېوته دویمه معنی د ګړنګ چې کومه ده نو هغه سپېڅلې خالص سوچه ښه لکه دا یو قسم له صفت دی صفته دا ګړنګ یو د صفت دی نو دې ځای کې د درویش صاحب د ګړنګ ټکي د صفت په معنی باندې استعمال کړی دی د سپېڅلي په معنی باندې استعمال کړی دی نو به هر حال ښکلی شعر دی او ډېر مزیدار نظم دی واقعي د انساني ژوند دی پکې ښه د ژوند ښه تضاد ښودلی دی او ښه خواري ورسره کړې ده ډېر مزیدار ډېرې معنی مخې ته رالې